دا قصه مسکب کوه، دا د بل چا نه، کیدای شي ستا د کور قصه وي. یوه غلطه فیصله او بیا ټول ژوند پښیماني. کله چې مور نصیحت کوي هغه تجربې خبرې کوي. دا د هغه وختونو خبره ده چې بغداد په علاقه کې به خلک یو بل پیژاندل. د هر کور عزت به د ټول محلې ګڼلی شو. که د کوم کور لور به وه، په حیا په عزت به د خپل کور کې ژوند کوو، نو ټول به ورته په درناوي نظر کتل. او که د چا قدم به خطا شو، نو د هغې اثر به په ټول خاندان پرېوتو. مونې به هم د هغه علاقې د یو غریبې باعزت او کور لور وه. پلار یو ساده مزدورکار سړی و، خو دین خبرې به د زړه نه کولې. مور یې د ژوند ترخې خوږې لیدلې وې، نو تل به یې مونې به ته نصیحت کوو. لور یې ښکلا مخ نه وي، ښکلا کردار وي. پرده وساته، دا دنیا ډېره بدنیته لري. مونې به ځوانه وه، زړه غوښتل چې د ښار د نورو رواجونو سره ځان برابر کړي. محلې ځینې جنکۍ به بې پردې ګرځېدې. په خندا په شوق به یې د ځان آزاد ښودو. خو مونې به هم دا سوچ کولو، که هغې آزادې دي نو زه ولې نه. هم له دې سوچ نه مونې به قدم رو رو خطا شو. اول به یې سر لږ ښکاره کړو، بیا به یې پرده سپکه کړه. بیا یوه ورځ داسې راغله چې پرده یې بلکل پرېښوده. هغې ته دا نه معلومېده چې دا قدم یوازې د ځان نه، بلکې د ټول کور ناموس امتحان دی. ورو کې بدلون لږ ښکاره شو. خلکو به یې نوم اخیستو د مونې به، او خبرې به یې کولې. مونې به هم د هر څه عزت ګڼلو. حقیقت دا و چې دا عزت نه، دا د نفس لوبه وه. مور به یې چې کله د حال د مونې به ولیدو، نو شپه به یې په اوښکو تېره کړه. او پلار یې غلی ناست و، خو سترګو یې خاموشه به یې ډېر څه ویل. یوه ورځ پلار یې په نرمه ژبه ورته وویل: لورې، دا لاره ښه نه ده. دا دنیا د ازادۍ نوم اخلي، خو بیا د عزت خپې وهي. مونې به هم بې پروا انداز کې جواب ورکړو: پلاره، ستاسو زاړه خیال لرئ، اوس زمانه بدله ده. زمانه بدله وه، خو د انسان نیت بدل نه و. هم دا وجه وه چې د مونې به ژوند رنګ رو رو بدل شو. کومې ښځې به پخوا ورسه دیسه کېناستې، اوس ترې لرې کښېني، ځکه چې هغه پرده ګزارلې وه. خو په سترګو کې یو سوال او بدګماني وه. تر ټولو سخته ورځ هغه راله چې مونې به یو ورځ ماښام بازار نه ناوخته راله، چې کوڅې خاموشه وې او رڼا کمه وه. زړه کې یو عجیبه خوب پیدا شو. هغې ځان سره ویل: کاش چې نن کور ته زر راغلی وې، خو دا کاش ډېر ناوخته و. هم په هغه شپه د هغې عزت لوټ شو په لاره کې، هغه عزت چې مور یې د حجاب سره تړلی و. مونې به هم ژړل او چغې وهلې، خو دنیا هم په دغه وخت کې ړنده وه، ځکه چې عزت یې هم لوټ شوی و. کله چې سبا سحر شو، محله خبره شوه. چا به الزام لګاو. لږو خلکو دا سوچ وکړو چې دا ټولنې ناکامي ده. مور یې بېهوشه پرته وه او پلار یې سر ټیټ نیولی وه. هغه سړی چې تل به یې عزت او دیني خبرې کولې، نن یې د خلکو مخې طاقت نه شو لرئ. مونې به ته اوس هره شپه د عذاب نه کمه نه وه، ځکه چې خوب به هم نه راتلو او زړه به هم لږ لږ درزېدو. هغه ته اوس د مور هره خبره یادېده، د پلار هر نصیحت به ورته یادېدو. هغې به ځان سره ویل: که ما پرده ساتلی وې، نن به دا ورځ نه وای راغلی. دا وخت سره مونې به هم بدله شوه. خونې خندا پاتې شوه او پرده یې هم بیرته واخیسته. خو دا پرده اوس د سکون نو، دا د پښیمانۍ نښه وه. خلکو به ویل: پرده خو اوس واخیسته، هغه څه چې تلي هغه بیرته نه راځي. قصه بغداد د هغې علاقې د هرې مور په ژبه جاري شوه. دی به خپلو لورینو ته ویل: لورینو، پرده بندیز نه دی، دا د حفاظت پرده ده. دنیا تا ته ازادي غواړي، خو د عزت تا ته پرده درکوي. خوږو اورېدونکو کتونکو، دا قصه مونږ ته سبق راکوي. پرده پرېښودل یوازې د یو ښځې شخصي خبره نه ده، د هر کور، د خاندان او ټولنې ناموس مسله ده. چې کله پرده لاړه شي، نو امن او عزت دواړه ورسره رو رو لاړ شي. دا د هر کور لپاره ده. پرده بندیز نه دی، پرده سزا نه ده، پرده یو رحمت دی. ښځه چې کله پرده پرېږدي، نو دنیا ورته ازادي نه ورکوي او دنیا ورته قیمت نه لګوي. دا قیمت اکثر ناموس وي. که ته مور یې، نو لور ته دا قصه ووایه. که ته لور یې، نو دا قصه یاد وساته. کیدای شي د یو انسان ژوند بد شي هم په دې قصه کې. خوږو ملګرو، چې دا قصه هم خوښه شوي، نو ضرور کمنټس وکړئ او نورو ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ.